سلامونه ملګرو، هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشحاله او د ژوند په چارو برلاسي اوسئ. ګرانو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دغه معلوماتي خپرونو کې تاسو ته په بېلابېلو موضوعاتو باندې معلومات راټولوو او تاسو سره پرې خبرې اترې کوو، تر څو هغه کډوال چې نوي دغه هېواد ته راغلي دي او یا راځي، هغوی لپاره هم پکې ځینې مهم مسایل څېړو او په ضمن کې عمومي بعضې معلومات چې هغې نه باید ټول هېوادوال او که هغه د امریکا په متحدو ایالاتو کې اوسیږي او که په افغانستان کې اوسیږي، د هغوی لپاره بعضې موضوعات داسې دي چې ټول اړخونه لري او باید موږ او تاسو پرې ټول خبر اوسو. نو په همدې موخه مو درته نننۍ موضوع د نشه یي توکو استعمال ټاکلې ده. دا چې نشه یي توکي او په خاص ډول بیا د ټابلیټ کا استعمال څومره نقصانات لري او د ژوند لپاره څومره لوړ خطر دی، او په دې باندې مو ځینې معلومات راټول کړي دي او غواړو چې له تاسو سره یې شریک کړو. نو په سر کې راځو دوستانو، ویلی شو چې موږ څنګه په ټوله نړۍ کې د نشه یي توکو د استعمال مخه نیولی شو. موږ باید خلک پوه کړو چې د نشه یي توکو استعمال عادي نه دی او د هغې د روږدي کېدلو د پروسې یوه برخه ده. موږ کولی شو د مخنیوي او د زده کړې هڅې زیاتې کړو تر څو د ښوونځي په ټولو سطحو کې د نشه یي توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي، تر څو هغه ځوانان او هغه شاګردان چې هغوی په ښوونځي کې اوسي، هغوی باید په ښوونځي کې په دغه اړه باندې معلومات ترلاسه کړي او هغوی باید وپوهولی شي چې د نشه یي توکو استعمال څومره خطرناک او څومره ضرري دی. د دې هر څه لپاره درملنې هم وجود لري. هغه درملنې چې د نشه یي توکو د استعمال د له منځه وړلو لامل کېږي، روږدو ته باید اجازه ورکړل شي چې پوه شي چې موږ د هغه له ژوند څخه لاس نه دی پورته کړی او د ټولنې په توګه یې موږ د دوی د موخو په ترلاسه کولو کې د مرستې لپاره کافي پاملرنه کوو. ټولنې باید په ګډه سره کار وکړي تر څو فعالیتونه زیات کړي چې د نشه یي توکو د استعمال لپاره یو بدیل برابر کړي او په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره. ګرانو دوستانو، اوس راځو یوه هغه نشه چې نن سبا ډېری ځوانان په دغې باندې روږدي دي او استعماله یې، هغه د ټابلیټ کا استعمال دی. په دې سره بحث کوو چې دغه نشه یي مواد څومره نقصانات لري. ټابلیټ کا چې ځوانان یې په ټولنیزه توګه د سندرو او ګډا په بنډارونو کې د خوښۍ او هیجان د ډېرښت او همدارنګه د جنسي پیاوړتیا لپاره کاروي، چې پایله یې د ناخونده جنسي اړیکو او د ساري ناروغیو لامل ګرځي. دغه ګولۍ د انسان روغتیا ته دومره زیان لري چې آن د یو ټابلیټ کا خوړلي د مغز ځینې برخې زیانمنوي او د تفکر او هوډګرۍ ځواک یې ځپي. د دې درملو زیانونه دومره زیات دي چې آن ځینې یې د بیا رغېدلو قابل نه وي، ځکه خو یې د نړۍ په هر کونج کې کارول بند دي. دا ګولۍ په لومړیو کې د خوړونکي پر روغتیا ډېره اغېزه نه پرې باسي، یوازې نشه راوړونکی خاصیت لري، خو د وخت په تېرېدو سره یې ټول بدن په ځانګړې توګه پر عصبي سیستم او سترګو ناوړه اغېزه کوي، تر دې چې ځینې کسان ځان وژنې ته اړ باسي. هغه کسان چې دغه ګولۍ خوړلې وي ډېر مست وي، ساعتونه ساعتونه ګډاګانې او ټوکې کوي او خاندي، خو وروسته ستړی، ګډوډ، ناقراره، ناخوښه او خوله یې وچوي او د بدن تودوخه او د زړه ټکان یې لوړېږي، چې کېدای شي د مړینې لامل یې وګرځي، ځکه چې د زړه د ټکانو ګډوډي، د وینې لوړ فشار، د بدن د اوبو او منرالي توکو لکه سوډیم او کلورین کمښت او د پښتورګو ناسم کار پر مغز ناوړه اغېزه کوي، چې کس د مرګ تر پولې رسولی شي. دې ته ورته ځینې نور موارد ورسره هم رامنځته کېدلی شي، لکه بې موخې، بې مسؤلیته او بې پروا ژوند. دویم، د ورځني چارو لکه کار، لوست، تکړښت، ناستې پاستې څخه ناخوښۍ او بې علاقېتوب. دریم، د ژامې د غړو کمزوري
او د دواړو ژامو نښتل. څلورم: د غاښونو سولیدل او خرابېدل. پنځم: د کورنۍ له غړو او ملګرو سره ناوړه چلند او ان د هغوی پرېښودل. شپږم: د سترګو د لید کمی. ګرانو دوستانو، سترګې البته ټول هغه څه چې د انسان په وجود کې موجود وي، که هغه سترګې دي، که هغه غوږونه دي، که لاسونه دي، که هغه د بدن هر یو غړی دی، دا نو ډېر زیات ارزښتمن دی او دا د ستر رب یوه ستره پیرزوینه ده په موږ او تاسې باندې. نو د دې هر څه نه باید موږ سالمه ګټه واخلو. دا چې موږ یې د ساعته نشې او یا د څو ساعته ساعت تېرۍ لپاره د خپل د وجود مهم غړي په دې باندې د لاسه ورکوو یا هغه کمزوري کوو، نو دا د خپل ژوند سره جفا ده. نو دا چې د یو انسان سترګې کمزوري شي او د هغې لید سم کار ونه کړي، نو دا په دې معنا ده چې زموږ ژوند نیمګړی او حتی چې موږ خپل ژوند ته د پای ټکی کېښوده، ځکه چې سترګې د الله تعالی ډېر یو ستر نعمت دی او بغیر د سترګو ژوند نو دا نیمګړی نه بلکې هېڅ ژوند نه پاتې کېږي. شپږم: د خوب ډېرښت. نو کله چې دغه نشه یي توکي څوک استعمال کړي او کله د دې تاثیرات ختمېږي، نو د هغې نه وروسته د خوب هغه کوم اندازه چې ده، که موږ او تاسې په نارمل ډول باندې 6 ساعته، 7 ساعته یا 8 ساعته یا هم تر 9 ساعته پورې خوب ولرو، خو بیا موږ تر 12 ساعته او 14 ساعته پورې خوب کوو، چې دا نو زموږ هغه ورځنۍ چارې ځنډوي، زموږ کاروبار باندې اغېزه غورځوي او حتی زموږ د ناروغه کېدو سبب ګرځي. اتم: عصبي ګډوډي، ډېر احساساتي کېدل او ویره. نهم: پر ځان د باور کمی. لسم: له څه مودې وروسته نور نشه یي توکي لکه د افیمو، کوکاینو او هیروینو ته لیوالتیا. کله چې یو انسان د نشو خواته مایله شي او هغه ټولې نشې چې هغه د انسان ژوند تباه کوي هغه ترسره کړي، نو په وروستیو کې له ژوند او زندګۍ نه زړه تور شي، ځکه چې له یوې خواخوږۍ له دوستانو سره اړیکې ختمې شوې وي، د کورنۍ سره اړیکې ختمې شوې وي، د خپلو خپلوانو سره اړیکې ختمې شوې وي، او نو په اخره کې دې ته مجبورېږي چې ځان وژنه وکړي. نو کېدای شي موږ او تاسې د داسې ډېرو پیښو شاهدان اوسو چې هغوی په دغه برخه کې هغه وروستي حد ته رسېدلي دي او حتی یا خو د ځان وژنې هڅه کړې ده او یا یې ځان وژنه کړې ده. نو په دې هیله ګرانو دوستانو چې له دا ډول نشو څخه ځان وساتو، تر څو یو ښه راتلونکی ولرو، تر څو مو خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي وي او هدفونه چې موږ او تاسې په ژوند کې لرو د هغې د ترلاسه کولو لپاره، نو دا مهمه ده چې تاسې باید خپل ژوند ته پاملرنه وکړئ. نو ګرانو دوستانو، دغه معلومات مو درته د نشه یي توکو د استعمال په اړه برابر کړي وو، په دې هیله چې ستاسې ترې یو څه اخیستی وي او یو څه معلومات مو اضافه شوي وي. تر بیا چې د یو نوي موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې درنه اجازت غواړم. د الله په امان.